پلانین او ګلالي ځوانان د موږ سره اوسئ خبرې به له دوی سره کوو. سلام ستړی مه شئ ښه راغلاست هرکلی درته وایم. سلام ته علیکم سلام وایم. مننه چې تاسو هم ښه صف جوړ به یاست. ډېره مننه. دا راته ووایه مبارک نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ نوم مې جاوید احمد دی. د کندهار ولایت د مرکز څخه راغلی یو و نورستان ته. نورستان ته راغلی ګپ خو نه لګې؟ نه نه هسې نه چې ګپ ولګې ګوره بې ټیمه یا نه مازدیګری دی ګوره ملایک هم خېږي دې ټیم کې. هسې نه دروغ ووایه راته ګوره نورستان منې بل ځای به یې تپوس وکړه. یا نورستان نورستان دی. ښه زه ډېره ښه ده. څنګه نورستان ته په راتګ په چکر کې دي ستونزې مشکلات ډېر وو که خوندونه پکې زیات وو؟ مشکلات هم ډېر وو بلکې خوندونه هم ډېر وو. نه مشکلات یې څه شی او خوندونه یې څه شی و دا راته وایه زر زر. مشکلات یې دا و چې په لاره کې ډېر زیات مشکلات و زیات موټرانو باندې ډېره وریځونه وکړله او کله چې مرکز ته راورسېدم بیا ډېر خوندونه وو. ډېر خوندونه وو. د دې ځای د نظارو چمندونو د دې ځای ښکلا آب و هوا د دې څخه دې څومره خوند واخیست او څو فیصده راځي؟ د دې څخه بالکل په 100% کې 80% راځي. 20% د همدې لارې څخه ناراضه یو. 20% ښه غوښتنه د چا څخه کوئ چې دا لاره خو درته جوړه کړي او آینده کې چې دی په اسانۍ او په سوکالۍ سره چې دی سفر وکړئ او چکر ته راشئ د چکر ځینې خوند واخلئ. غوښتنه د همدې حکومت څخه همدا ده چې د دغه نورستان لارې یو څه سره منظمې کړي چې د سیلانیان بلکې کندهاریان زیات راځي چې دې ځای ته ښه په ډاډه زړه باندې راسي. اوس ځینې کندهاریان زړه نه ښه کوي دا لارو ته چې راسي او همدلته خپل میلې او چکرونه ووهي. ځای خو خوندور دی د ځای څخه خوند اخلئ؟ د زیات څخه ډېر راځي یو بلکې بس زه ډېره مننه درته کوم ښه ژوند درته غواړم. یو ځل بیا ګلونو مینهوالو ستړي مه شئ. ګلالي ځوانان وینئ د موږ سره دي په چکر باندې راوتي دي د دوی سره به خبرې اترې کوو نو تاسو هم د موږ سره اوسئ. هم ستړی مه شئ ښه راغلاست هرکلی درته وایم. خیر اوسې ښه په خیر خیرات دی. بیخي امن دی. دا راته وایه مبارک نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ نوم مې محمد داود دی د کندهار ولایت څخه راغلی یم د لې په منظره نورستان ته د یارانو سره دا خو به دروغ نه وایي؟ نه رښتیا دروغ وایي؟ یا رښتیا. دا راته ووایه د چکر ځینې خوند واخیسته؟ ولا دا ښایسته ځایونه دي چې بیخي ګسه روح تازه کوي. دا څه وی؟ والله خدای دې مو هر وخت نصیب وکړي. خدای دې مو هر وخت نصیب وکړي د یارانو سره. دا راته ووایه چکر څخه څو فیصده راځي؟ 100% کې راځي. 100% کې؟ نورو ځوانانو خو ویله چا ویله 80%، چا ویله 50%، چا ویله 30%. علت به خو چې د سړک خرابوالی څنګه د سړک تکلیف نه کړی څنګه اوده مې رالې؟ یا زموږ سره غټ موټرانه سره و انشاءالله ډېر وسا رالو ډېر ښایسته رالو ډېر ښه پرتوبیت رالو. په موټرانو کې مو وسا سره ناست وو معنا زموږ په موټر کې 4 کاسه وو ګسرک په دا بل موټر کې 15 کاسه وو نو پورنرانه سره و ډېر وسا رالو ډېر ښه خوند یې وکړي د چکر سره مو ډېر خوند واخیستی. څو ورځو کې دې ته راورسېدل؟ بس د کندهار څخه تقریبا در دا ځای پرې 3 ورځې سولې. دا دروغ ډېره مننه ښه ژوند درته غواړم. خیر اوسې الله دې راوساته. مننه. ته ستړی مه شې ښه راغلاست هرکلی درته وایم. خدای جار کله راوله جوړ اوسې مننه. راغلی خو یم نو ډېره مننه. ښه دا راته مبارک نوم دې څه دی او ته هم د کندهار یې؟ نوم مې عبدالکریم دی د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ نه. سپین بولدک دا خو به دروغ نه وایي د تور بولدک موږ ته سپین وایي. څنګه د چکر ځینې خوشحاله یې خفه یې؟ بیخي ښه خوند کوي ښایسته منظره ښایسته. هسې نه دروغ ونه وایي؟ نه ځینې تکلیف دې ډېر دی. بیخي سمه ده. ته ستړی مه شې. خیر اوسې ته ستړي مه شې. مبارک نوم دې څه دی او ته هم د کندهار یې؟ و زه هم ګپ شپي ده پکې ډېر کم یو دی. محبلان مې کم یو ده. محبلان ته ناست دی که نه؟ زه خپله یم. ځان ته یې محب الله وویله چې زه خپله ګپ شپي یم. د ځان توصیف خو څوک خپله نه کوي که نه تا وکړو. نو چې یو څه خو وایه اوس نو څه درته وایم څه چې د خوښۍ نو ښه دا راته ووایه که نه یو ټوکه به راته څوک وکوي پکې څنګه تا وایي ټوکه به راته څوک وکوي ټوکه به دا زبان درته وایي زه وایم چې ته راته وکړې یاره زما خو نه دی زده دی درته وایي ته وعلیکم سلام مشي ما ورته سلام نه وکړه ته مخکې سلام کې سلام سلام مشي ښه راغلاست درته وایم درته مبارک نوم دې څه دی ته هم د کندهار یې زه ډېره ښه ده ټوکه شې کوله که نه ټولو رایه په همده باندې ده اوس زه وایم مخکې مشوره په ده باندې وکړله چې ټوکه به دا وکړي نو څنګه وایي چې دا به یې وکړي
یو ټوکه راته وکړه ځه ما نه دی زه دا ځوان ته ښه ده زه یو ټوکه راته وکړه نه ښه وایي د یورینیس چا پوښتنه وکول هغه څه چې دی چې د باندې سپین دی او د ننه سور دی پر هغه ورته څه لیونی سړی په زرده په منډۍ دې ګازاره منډلې یعنې مطلب داسې چې پوډري څخه چا پوښتنه وکړله چې هغه څه شی دی چې نیم سور دی او نیم سپین دی که نه بهر سپین دی داخل کې سور دی ښه نه ورته سپین دی هغه ورته ویل قمقله مانه قمقل جوړې په مولۍ کې د ګازره منډلې زه ډېره ښه ده ډېره مننه سلام سلام مشیخ راغلا سر کلی درته وایم سه خدای جار کله راوله وروره ولا راغلی خو یم ډېره مننه ژوندی اوسې راته ده راته وایي مبارک نوم دی ته هم د قنداره یې و زما نوم نصرالله دی د کندهار ولایت څخه راغلی یم د قندهار خو ما وویل ته دوباره سله تکرارې ښه دی وروره وه چې ځې ځې بېرته به راځې زه دا هم ډېره ښه ده دا راته وایي یو ټوکه راته شي کولی مینهوال لپاره ټوکه نه خو دغه یوه مخ لکه د غوا څه چې ټیپ وزغلی اوس پسې ته ووایه څه چې وې ته سلام مشیخ راغلا سر ته وایم لږ تېز وغږېږه قرباني شم ستړی مه سې ښه په خیر یې بیخي امن دی دا راته مبارک نوم دی دریم دی د قندهاره یې ته هم کندهار ولایت سره کومې ولسوالۍ بالا ښاروالي ښاروالۍ درومه ته وایي مرکز نه راغلی مرکز نه زه ډېره ښه ده دا راته ووایه د چکر څخه څو فیصده راځي چکر نه میله میلې څخه څو فیصده راځي سل په سل کې تاسو چکر څه ته وایي میله څه ته وایي د چکر څه وایي د چکر نه دی په دا کنداریان بیا خواست به چکر مو ورته وایي ښه میله ورته وایو او میله موږ څه شي ته وایو خبرې میله ته څه ته وایو میله موږ هغه شي ته وایو چې خلک غواګانې بزې دا شیان خرڅوي جنج ورته وایو او بل د مځکې چې سمېټ یې ډېر مصرف کړي ښه د چمن په قدرت راخېژولی و یا جغت نه یا جغت زه ډېره ښه ده زه ښه ژوند درته غواړم د تاسو څخه ډېره مننه